دا د انسانیت او صبر کیسه ده. نور احمد هغه نوم دی چې اوس د زړونو ژړا ده. دواړي سترګې یې له لاسه ورکړي، دواړي پښې یې نسته، خو هیله یې لا ژوندۍ پاته ده. پر نور احمد باندې ماین چاودلی، بدن یې ټوټه ټوټه سو، خو اراده یې ونه بایلل. د افکو کمپنۍ مالي مرستې یوازي پیسې نه دي، بلکي یو زخمی انسان ته بیا د ژوند فرصت ورکړ. کمپنۍ ته د لپاره ماین پټه شوې دي، دواړي پښې یې راپرې کړي دي او په سترګو نابینا یم. نو سترګې لمبې ولیدې. د تداوۍ لپاره مې ضرورت درلودی چې افکو کمپنۍ راټوله چې موږ جاستو پاکستان ته تداوۍ لپاره موږ تداوۍ درکړو. نو اول د واره یې واستولم، 100,000 افغانۍ یې راکړه چې د لارې کرایه. هلته چې ولاړم بیا مې د سترګو معاینتونه کول، یا سترګې راکتلې. بیا له کالداري راواستولې چې هلته مې څه شپې وکړلې، بېرته راغلم. نو اوس بیا راغلی یم، اوس مې پاکستان کراچي ته چې هلته اپریشن لپاره چې دوی 11 لکه کالداري ماته راکوي چې په دغه خپله تداوۍ وکړه. نو اوس د دغه تداوۍ لپاره دلته راغلی یم چې سبا د خیر سره حرکت کوم پاکستان هېواد ته، کراچي ته، چې هلته خپل د سترګې اپریشن کړم چې پیسې د افکو کمپنۍ د خوا څخه راکول کېږي. 12 لکه کالداري او 100,000 افغانۍ یوازې مرسته نه ده، بلکې نور احمد ته یو ښه امید و. پر سترګو یې تیاره راغلې، دواړې پښې یې نسته، خو ارمانونه یې لا ژوندي پاته دي. افکو نړیوالې کمپنۍ د نورو مرستو په دوام د دې کس په تداوۍ کې هم پراخه همکاري وکړه. محمود کرزي چې د افکو کمپنۍ رئیس دی، زه د دې سره ډېر تشکري کوم او زه د ده څخه ډېر منندوی یم چې د په دغسې حالاتو کې ماته لاس راکوي چې تاسې ما وینئ چې زه ډېر اقتصادي وضعیت مې خراب دی، سره ځمکه وچې نه لرم، ډېر غریب کس یم او که د ده پیسې نه وي خو هېڅ امکان یې نشته چې زه یې اپریشن وکړم، نه زه بله سرچینه لرم. یوازینۍ سرچینه چې د افکو کمپنۍ دی چې رئیس صاحب دغه ماته وویل چې زه فوقالعاده درته دا پیسې درکړم. زه ډېر خوشحاله یم، خدای تعالی دې ته یې وزرونه ورکړي او لومړی ځل دی چې دغسې غټ کومک چې ډېر غټ کلم کومک دی هغه ده راسره وکړي. نو موږ دلته ډېر خوشحاله یو، الله پاک دې ته یې وزرونه ورکړي.